د یوې جملې ذکر په الماني ژبه باندې کله چې موږ چاته وایو ته چیرته روان یې یا چیرته ځې، دغه جمله په الماني ژبه داسې وایو wohin gehst du wohin gehst du، یعنې ته چیرته ځې. او که تاسو چاته وایې زه ښار ته ځم، زه ښار ته ځم، دغه جمله په الماني ژبه داسې وایو ich gehe in die Stadt. او که تاسو بیا ملګرو ته وایئ، انډیوالانو ته وایئ راځئ چې یو ځای لاړ شو، راځئ چې یو ځای لاړ شو، دا جمله په الماني ژبه داسې وایو lass uns zusammen gehen، lass uns zusammen gehen، راځئ چې یو ځای لاړ شو. شټاټ وایي ښار ته، ووهن مطلب چیرته، دو مطلب ته. دوستانو کولی شئ خپلې پوښتنې په کمنټونو کې وکړئ او دلته الماني ژبې روانې خبرې اصطلاحات او ډېر څه له ما سره زده کړئ.